په خپل ژوند کې مږدئ چې تاسو به مړه یاستئ، خو تاسو چې د همدغې بدبختي تهداب ایښی چې څوک په دې بدبختي کې ښکیل دي، د دې عذاب هم الله رب العزت تاسو ته ستاسو په قبر کې درکوي. برزخي ژوند. برزخ د دوو شیانو په منځ کې جدا کوونکی حد دی. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة رحمان کې په 20 آیت کې د خوږ او تریو سمندر په اړه فرمایي بینهما برزخ لا یبغیان. الله رب العزت د دې په منځ کې پرده پیدا کړې ده، یعنی د خوږو او تروو اوبو په منځ کې الله رب العزت پرده پیدا کړې چې دا سره جلا کوي او یو له بل سره نه ګډیږي. نو برزخي ژوند